د کرکټ د مینوالو لپاره په اسیا جام کې په زړه پورې لوبه. د اسیا جام یو تر ټولو په زړه پورې سیالي به سبا په 500 ورځو لوبو کې یو ځل بیا تازه شي. د دې لوبې په زړه پورې والی د هند او پاکستان ترمنځ سبا د سپټمبر په 2مه د سریلانکا په کینډي ښار کې په سیالۍ کې ده. په 1940 کال کې د دغو هیوادونو له بېلېدو او وروسته بیا له شخړو راهیسې د پاکستان او هند د کرکټ لوبې یوازې سپورټ نه دی، ځکه هر لوری هڅه کوي خپله برتري او حاکمیت پر یو بل ثابت کړي. د دې اونۍ په پیل کې کرکټ بورډ د شنبې په ورځ د هند او پاکستان الف ګروپ لوبې لپاره د ټیکټونو پلور اعلان کړ، چې یوازې په 2 دقیقو کې ټول ټیکټونه وپلورل شول. دا کار ښیي چې په اسیا او ټوله نړۍ کې د پاکستان او هند ترمنځ د لوبې ننداره کول څومره مینوال لري. د هند او پاکستان لوبډلې وار د مخه سریلانکا ته رسیدلي او سبا به د یو بل پر وړاندې میدان ته کېوځي.